سلامونه، وخت مو بخیر دوستانو. په دې هیله چې روغ رمټ باسي. په نننۍ ویډیو کې مو موضوع خپل د فېسبوک پاسورډ بدلول دي یا رمز بدلول دي. هغه لپاره لومړی تاسې خپل فېسبوک اپ خلاص کړئ، بیا به په دا ځای باندې کلیک وکړئ، سیټینګز ته به لاړ شئ. سیټینګ نه وروسته پاسورډ اینډ سیکیورټي دې باندې کلیک کول نه وروسته به د پاسورډ اینډ سیکیورټي آپشن باندې بیا کلیک وکړئ. دلته پاسورډ اینډ سیکیورټي لاګین اینډ ریکوري. نو زمونږ فعلا پاسورډ بدلولو اراده ده، یا غواړو چې پاسورډ تغییر کړو. په چینج پاسورډ باندې چینج پاسورډ کلیک کول نه وروسته دلته په دې پروفایل باندې به کلیک وکړو، او دلته به موږ نه دوستانو پخوانی پاسورډ وغواړي چې ستاسې پخوانی پاسورډ څه شی و. هغه لپاره به تاسې کوم پخوانی پاسورډ چې مو هغه به ورته ولیکئ. زه به دلته پخوانی پاسورډ ولیکم، او دلته بیا به په نیو پاسورډ یعنی کوم پاسورډ چې تاسې غواړئ چې فعلا ورته هغه کوئ هغه به دلته ولیکئ. زه به فعلا او بیا به دلته ریټایپ نیو پاسورډ کې ما نوی پاسورډ چې غواړئ تاسې ورته ولګوئ، بیا له سره به یې ولیکئ، او بیا به په چینج پاسورډ باندې تاسې کلیک وکړئ، نو ستاسې پاسورډ به تغییر شي. نو دا وه دوستانو د نن ورځې موضوع. نو که ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره یې د کمنټ لارې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو دوستانو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ودان اوسئ.